مخکې زمانې کې سکولونو والا څه کومې کیسه وه هغه یې ورکې راباند کړي داسې مختصر غوندې خو ما خو ډېر خوښ دي دغه فکر یې کیدای شي تاسو به هم خوښ شي وایي توره ټوپۍ وه مالشه وه څه مزه وه پکې توره ټوپۍ وه مالشه وه څه مزه وه پکې زمونږ پرایمري ډېره ښایسته وه څه مزه وه پکې هغه چې مونږه به په لاره کې مستي کوله هغه چې مونږه به په لاره کې مستي کوله هغه چې ترخ کې مو بستا وه څه مزه وه هغه چې مونږه به په لاره کې مستی کوله هغه چې ترخ کې مو بستا وه څه مزه وه پکې او سحر سحر به شوره جمع اسمبلي دپاره سحر سحر به شوره جمع اسمبلي دپاره ډېره خواږه به ترانه وه څه مزه وه پکې دا یو بل شعر دی چې مونږ به په شنو لختو زاړه زاړه ټاټونه ساندل مونږ به په شنو لختو زاړه زاړه ټاټونه ساندل د استاز یره راسره وه څه مزه وه او هغه کالم هغه دعوت هغه تختې ملګرو ګرانه وه دا لیکل پوه شي کنه ټولې ګوتې م بند تورې وایي هغه کالم هغه دعوت هغه تختې ملګرو ټوله املا کاږه واږه څه مزه وه پکې دا بیا وایي هغه کالم هغه دعوت هغه تختې ملګرو ټوله املا کاږه واږه وه څه مزه وه پکې دا یو بل شعر دی وي چې چپړسي ماما به ټنګ کله ټالۍ له ورکړو ټنګ کله ټالۍ له ورکړو چې چپړسي ماما به ټنګ کله ټالۍ له ورکو او زمونږ به منډه عجیبه وه څه مزه وه پکې جزاکم الله